بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. نن راغلی یم د جلال آباد ښار د ډاکټر صاحب محمد یعقوب شینواری چې د ننګرهار په سطحه باندې د هډوکو متخصص، یعنې حقیقت سره چې یو تکړه ډاکټر او تل د خپل هیوادوالو د ولس لپاره خدمت او منډه والي. څه وخت مونږ یو کم عمره خورکۍ چې جلال آباد ښار کې یعنې ګاډي وهلې وه، د پیسو نه لرودو په وجه هغه خورکۍ زموږ پاتې وه. بیا کله چې ډاکټر صاحب ته راوړه، یعنې د هغې خپه خرابه وه، خو ډاکټر صاحب د کور ودانې هغه خپله همکاري ورسره وکړه، څه درملنه، څه ناسه زیاته درملنه د ډاکټر صاحب یې کړې. خو اوس زموږ خورکۍ چې کومه ده د هغې زخمونو څخه کړېږي. راغلي بیا یو ځل د ډاکټر صاحب سره مشوره کوو او هغه زموږ کم عمره خورکۍ چې هغه به ډاکټر صاحب ته راولو، نور معلومات د ډاکټر صاحب نه اورو. هغه زموږ د خورکۍ انځور د موبایلو په ښیښه باندې لیدلی شئ. ورځو هغې نه وروسته بیا د ډاکټر سره خبرې کوو. زه دې اشنا کړم له دردونو غمونو سره، په غم لړلې زندګۍ له تا مننه کوم، زما د عمر مجبورۍ له تا مننه کوم، زما د عمر مجبورۍ له تا مننه کوم. یم دی وستلی لسیالی لتا منن. الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، دغه ناروغ چې دی دا تقریبا 2 کاله مخکې دا موټر وهلی او د یو خلاص کسرونه خپله د خپې په ښکتنۍ برخه کې او خنګري په بند کې درلوده، چې هغې وخت کې موږ کوشش وکړو چې دا خپله د ناروغ خپه چې ده دا بچ شي. هغې وخت کې اکسټرنل فکزیشن دا موږ ورته وکړو او سکنګراف هم ورته وکړو، چون د دې د خپل هډوکني ناروغستیاوې لرودې دا تداوي کړې موږ، خو دا د خپې سوی شکل دا دوامداره پاتې شو. وروسته بیا موږ یو بل اپشن د دې دپاره الیزاروف لروده چې هغه موږ دې ته وکړه، خو هغه هم فیل شو، نتیجه یې ورنه کړه. نو دا ناروغ اوس یو سوی شکل یا ډیفارمیټي ورکړې ده، دا په دې باندې ګرځېدی نشي، د دې خپې نه استفاده نشي کولی. نو اوس وخت کې د دې دپاره ښه لاره همدا ده چې دا د ناروغ خپه قطع شي او بله مصنوعي خپه ورته جوړه شي او ناروغ به وکولی شي د دې په واسطه خپل ورځنی ژوند په نورمال حالت کې پر مخ ویسي. نو دا خپه به ښه بهتره دا ده چې خپه قطع شي او وروسته بیا مصنوعي خپه ورته جوړه شي او انشاءالله چې مریض به هېڅ نه وه په تله تګ راتګ او په ورځني چارو کې به هېڅ مشکل نه لري. دواړو د ډاکټر صاحب خبرې مو اورېدې. ډاکټر صاحب نه مننه کوو. کم عمره خورکۍ زموږ تر اوسه پورې پاتې ده او کړېږي، هغه د پیسو نشتون چې پیسې نه لري. دغه کورنۍ چې ده دا غربت نیولې غریبه کورنۍ ده. راځئ د دې په درملنه کې موږ سره لږ نغدي کومک وکړئ، انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک کوي.